پرون په اسلام آباد کې د پی ټی مشرانو کانفرنس جوړ کړی و. دا چې په یاده غونډه کې د پی ټی مشرانو څه ویلي دي او د پاکستان د غولونکي سیاست په اړه څه ویلي، هر څه په ویډیو کې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. څه موده وړاندې د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د پی ټی مشرانو د خبرو وړاندیز کړی و چې په همدې تړاو پرون د پی ټی مشرانو په اسلام آباد کې کانفرنس درلوده. په یاد کانفرنس کې د پی ټی مشر منظور پشتون ویل چې پاکستان دی اول په پښتنو او د پی ټی ایم په غړو تشدد کم کړي، بیا موږ مذاکرات کوو ځکه پاکستان زموږ باور ته صدمه رسولې، باور دې جوړ کړي بیا موږ مذاکرات کوو. او دا یې هم ویلي چې په مذاکراتو کې به پوځ او استخبارات هم وي. خو بل خوا علي وزیر ویلي دي چې پاکستان پوځ پښتنو او بلوچانو ته ټول عمر په دې خبرو دوکې ورکړي دي چې مذاکرات کوو. علي وزیر همداراز ویلي که دا ځل ریاست مذاکرات کوي نو آمادګي دې ونیسي او ټول اړخونه دې راوړي. محسن داوړ هم په یاد کانفرنس کې ویلي چې زموږ اصلي ستونزه د پښتنو په سیمه کې د طالبانو شتون ده. ما غواړم چې دا ډلې له منځه ولاړې سي. مذاکرات کوو ځکه موږ نه مخکې هم د مذاکراتو غوښتنې شوې دي، خو په منځ کې پوځ داسې کارونه کړي دي چې یاد مذاکرات یې په ټپه درولي. لیدونکو تاسو د پی ټی ایم مشرانو او د پاکستان د پوځ د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو سره په کمنټ کې شریک کړئ او د لا نور معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوی ویډیو اول در تاسو ورسیږي.